د ISI پخوانی مشر فیض حمید کابل ته راغلی دی. د پاکستان د پوځ د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر او په پیښور کې د پاکستان د پوځ د قول اردو اوسنی قمندان جنرال فیض حمید کابل ته راغلی دی. د الجزیرې د منځني ختیځ او جنوبي اسیا څیړونکي صدف چودري په ټویټر کې دا خبر تایید کړی دی. هغه لیکلي چې جنرال فیض حمید د کابل سرینا هوټل لابي ته راستون شوی دی. طالبانو تر اوسه کابل ته د جنرال فیض حمید سفر نه دی تایید کړی. دا د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو د بیا واک ته ترلاسه کولو وروسته د جنرال فیض حمید دویم سفر دی. نوموړی د تیر کال د سپتمبر په 5مه هم د طالبانو په رسمي بلنه کابل ته راغلی و. هغه مهال په ټولنیزو رسنیو کې داسې ګونګوسې وې چې جنرال فیض حمید د کابینې د ټاکلو پر سر د طالبانو د داخلي کړکېچ د هواري لپاره کابل ته راغلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د جنرال فیض حمید په مشرۍ او پاکستانی پلاوی کابل ته راغلی چې په افغانستان کې د پاکستان د امنیت په اړه د پاکستان اندېښنې شریکې کړي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.